د لویدیځی حوزی د علماوو شورا نوبتی غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح تر مشری لاندی جوړه شوه. په دې غونډه کې د لویدیځی حوزی د علماوو شورا مشر د اولاد او په کورنۍ کې پر اسلامي روزنې او اسلامي آدابو بحث وکړ. مولانا صالح په کورنۍ کې د اولادونو سمه روزنه او اسلامي سالمې ټولنې لپاره د اصلاح اساسي ګام یاد کړ. هغه زیاته کړه چې په دې چارې سره به اسلامي ټولنه د نیکمرغۍ خواته حرکت وکړي. د دین دی وتلی عالم په ټولنه کې د اوسنیو ناخواله او بدمرغۍ لامل په کورنۍ کې د اولادونو او عیال ناسمه او غیر اسلامي روزنه یاده کړه. د لویدیځي حوزې د علماوو او روحانیونو شورا نوبتی غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشری ترسره سوه او پکښې پر اسلامي آدابو او د اولاد او کورنۍ پر سمې او اسلامي روزنې باندې خبرې وسوې. په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح وویل چې د یوې رغنده او بریالۍ ټولنې د جوړښت لپاره د کورنۍ او اولادونو پر سمې او اسلامي روزنې باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه د اسلامي آدابو په تعلیم سره به یو منظمه د بدمرغیو څخه لیرې او اصلاح ټولنه ولرو. شیخ الحدیث مولانا صالح د مسلمانانو وغوښتل چې د خپلو اولادونو د نیکمرغۍ لپاره بعد اسلامی امورات او قوانین په خپل کورنیو کې پلي کړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ساختار یک جامعه سالمی به یک جامعه درستی به یک جامعه موفق و کامیابی این توصیه میکنه که شما اولادایتان را کسانی که در عیال شما هست در تحت تسلط شما هست اونها را ادب بدیم، اونها را به آداب اسلامی مؤدب بسازیم. شیخ الحدیث مولانا صالح امدارز وویل چې الله تعالی اولاد د انسان لپاره ستر نعمت، محبت او کرامت یاد کړی او په خبره یې وګړي باید د الله تعالی د دې لوی نعمت سمه او اسلامي روزنه وکړي او په اسلامي آدابو یې سینګار کړي. مولانا صالح زیاته کړه چې په ټولنه کې د اوسنیو ناخوالو او غمیزو د شتون لامل د کورنۍ او اولادونو ناسمه او غیر اسلامي او انساني روزنه ده. فرمان الهی اینجاست ما امروز که میبینیم که اختطاف است، دزدی است، سود است، شراب است، رشوت است، امثال اینها که ما عیال خور اولاد خور آداب اسلامی تعلیم ندادیم. ما نگفتیم بزو که اولاد من، پسر من، فرزند من، اتباع من رشوت حرامه، شراب حرامه، سود حرامه، امثال نکن. وقتی ما اینا بگیم دنیا گل و گلزار است. وقتی ما از اینا منع نکردیم از جامعه هم توی چیز به بار میه که ما و شما امروز میبینیم. د لویدیځي حوزې د علماوو شورا نوبتی غونډه هره سې شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکښې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.